عددونه څه شي دي؟ موږ څنګه کولای سو عددونه ولولو؟ موږ به عددونه په څه ډول لیکو؟ السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. تاسو پوهیږئ چې نن موږ د څه په اړه غږیږو؟ ګرانو زده کوونکو، نن به موږ د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون د لومړي فصل د لومړي لوست په اړه سوالونه او جوابونه تکرار کړو. په تاسو کې به څوک راته ووایي چې د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون د لومړي فصل لومړی لوست د څه شي په اړه و؟ آفرین ماشومانو، د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون د لومړي فصل لومړی لوست د عددونو په اړه و. راځئ چې د عددونو په اړه پوښتنو ته جوابونه پیدا کړو. ګرانو ماشومانو، نن مو یو ډېر اسانه تمرین آماده کړی دی. په دې تمرین کې به دا زده کړو چې عددونه څنګه ولولو، څنګه یې ولیکو او څنګه یې وپیژنو. لومړی تمرین: عدد وښایاست. زه به یو عدد در وښیم، تاسې به یې نوم وایاست. دا کوم عدد دی؟ دا 5 دی. راځئ چې په ګډه څو نور عددونه هم وښیو. دا کوم عددونه دي؟ دا 1 3 اوه 10 14 او 20 عددونه دي. دوهم تمرین: عدد ولیکئ. اوس زه عددونه وایم، تاسې یې په خپله کتابچه کې ولیکئ. 3 6 11 18 20. اوس نو خپلې کتابچې ورسره وګورئ. دریم تمرین: عدد ولولئ. زه به عددونه ولیکم، تاسې به یې یو یو ولولئ. ټول سکرین ته وګورئ. 2 9 15 او 19. څلورم تمرین: عدد پیدا کړئ. زه به یوه پوښتنه وکړم، تاسې به شاوخوا ته وګورئ او هغه عدد به پیدا کړئ. زه داسې عددونه غواړم چې تر 10 کم وي او پر 2 وویشل سي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، هغه عددونه دي 2 4 6 او 8. ګرانو زده کوونکو، دا هغه عددونه دي چې تر 10 کم دي او هر یو پر 2 هم پوره ویشل کیږي. تاسو ووایاست 2 چې پر 2 پوره وویشي څو به ورسیږي؟ جواب: یو رسیږي. دغسې نو 6 4 او 8 هم پر 2 پوره رسیږي. پنځم تمرین: رسم او لیکل. اوس به عددونه رسم کړو. هر ماشوم به یو عدد وکاږي او د هر عدد په شمیر به شیان رسم کړي، لکه ستوري، مڼې او پنسلان. مثال: زه د 4 عدد لیکم، 4 دانې مڼې رسموم. پای. ماشومانو، نن مو عددونه ولوستل، ولیکل او وپیژندل او په پای کې مو رسم هم کړل. تاسې یو بل ته یوه شمیره ووایاست او بل تن به یې په کتابچه کې لیکي. مثلا اتل وایي 5، حنزله په کتابچه کې 5 ورته لیکي. ګرانو ماشومانو، دا و زموږ د نن ورځې تمریني درس. د راتلونکي ورځې لپاره له ځان سره یو تمرین راوړئ. له خپلې کورنۍ څخه د عددونو نومونه واورئ او ویې لیکئ. تر راتلونکي درس پورې مو په مخه ښه.